او اوس محترم جهاني صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعرونه او خپل خبرې او وینا موږ سره شریکه کړي. محترم عبدالباري جهاني صاحب. دا یو آزاد نظم دی. ما به په خوب کې لیدې چې به په څېر د یوې سپینې ښایستې کوترې زما له منګلو زما له غیرې څخه والوتلې، ستا د نازکو ښایستو پاپیو د پایزیبونو شرنګا به مې په غوږ کې ازانګې کولې. مخ به دې لمر ته ونیو، کرار کرار دې وزرونه وهل، په سپینو وړانګو کې به ورکه سولې وړانګه به سوې، او ما به بیا ستا د راتلو په هیله تږې شېبې لکه تسپې شمېرلې. تا هر سبا راته واده راکول چې یوه ورځ به مې د لمر په سفر تر اسمانونو بوځې، هلته به ګورو چې ادریس به زما او ستا لپاره لکه د نورو جنتیانو په څېر سپینې جامې، هغه وریښمینې او زرینې جامې راته ګنډلې وي، او موږ به لکه سپینې پنبې د لمر د وړانګو پر وزر له شرنګاشرنګه سره له یوه بڼه تر بل بڼ پورې ځو. زه د هغې ورځې په تمه دلته شپې سپینوم، کلونه کېږي چې شېبې شمېرمه، زما د خوبونو له نړۍ څخه دې کوچ کړی دی. اوس مې د خیال د فرشتو په رسم خوبونه نه زنګوې، اوس چې د وړانګو په کاله کې اثر نه وینمه، اوس مې لیمه د لمر تر کلي پورې نه دروځي. هسې نه تا له فرشتو سره یوې کور جوړ کړی، هسې نه خدای مه کړه هېر سوی دې یم. دا شعر دی هغه مینه د خوبونو. ما هغه کلي ته بوځي، زما هغه کلي یادېږي چې په سترګو کې مې ګرځي، چې په زړه کې مې اوسېږي. هغه ځای د ماشومتوب مې، هغه ښار د کندهار مې، هغه غېږه د بابا مې، د زلمیو شپو مزار مې، هغه باغونه د انګورو، هغه ونې د انار مې، هغه پاڼې د انځورو، هغه سیوري د چنار مې، هغه ژوژ د بریتورو، ها میلې د شالمار مې، ها شملې د زورورو، شګوفې د نوبهار مې. ما هغه کلي ته بوځي چې مې ژوند پکښې زلمی کړم، چې ځواني کم پکښې خپله، سپین ویښته پکښې پردی کړم، یو ځل بیا پکښې ماشوم سم، په سپېرو خاورو لړلی، کله دلته ژړېدلی، کله هلته خندېدلی. ما هغه ولات ته بوځي را سره چې وي همزولي، چې اشنا کوڅې ته ولاړ سو، چې په نیم نامه مې بولي. پکښې هیر مې کړم کلونه د پردیو ولاتونو، پکښې روغ مې کړم رنځونه د کلونو د دردونو. سیوري وچشم د ولو، ونې بوی کم د سنځلو. دا پر کوم لارې روان یم، دا له کومه یم راغلی، دا له خپل قسمته خورمه، که پردي نصیب وهلی چې پر هر لوري ورځمه. پل اږدمه پر اغزیو، راته مخ دی د غمونو، راته شاده د شادیو. د خپل خیال په هجره کې تاج محل آبادومه، د مرمر پر کتیبه مې خپل مرجوان دی نوم لیکمه. نه به بیا هغه وطن وي، نه به زما سي هغه کلي، نه به زما قصیدې واوري، نه به واخلي زما غزلي، نه زاړه یاران را پاته، نه ژوندي هغه ښاغلي چې په نوم یې نازېدمه. د مرګي پر لور وتلي چې مې مینه په ژوندۍ وه، په نازېږي له حدونه چې مې وینه په زلمۍ وه، اوس پر جوړ دي زیارتونه. دا مې یو شعر دی، عنوان یې دی د زمري مینه. یوه لنډه کیسه ده. یو زمری پر ښایستې نجلۍ مین و، نه یې خوب نه یې ارام، په زړه خو ژمن و. هم له ښکاره هم له جنګه ولوېدلی، کرۍ ورځ به و غمجن په زړه نتلی. سرګردانه ګرځېدی پر لویو غرونو، ورځ یې توره وه د مینې له دردونو. چې څو ورځې زمری پاته سو له ښکاره، هم ګیدړ هم یې چغال کړ ناکراره.
چې په ښکار به د زمري وپړسېدلي دوی هم دواړه شوم نه هر شول غم وهلي یوه ورځ چغال ګیدړ ته ویل وروره دې مشکل لره چاره په کار د ګوره په لړمن کې مې له لوږې اور بلیږي پستو غوښو ته د ښکار مې زړه پسخېږي کشکې ولاړ سو له زمري وکړو پوښتنه چې پر څه باندې خواشینی یې څښتنه ګوندې زموږ په مشوره یې مشکل حل سي ستا په عقل سي قرار زړه یې تسل سي ګیدړ هم د زمري خوا ته ورنږدې سو په کیسو د ښکار د لیرې او نږدې سو خو زمري به د ښکار نه کړلې خبرې بورې سترګې یې ستایلې د دلبرې ویل زه یم مین پر یوې ښکلي چې اوسېږي په مابین کې د بر کلي نه په ورځ کې مې آرام سته نه په شپه کې لیونی یم د مینې په نشه کې نه د ښکار یم نه د جنګ نه د هنر یم زه په زړه زخمي د مینې په خنجر یم ګیدړ وویل قربان دې سم سلطانه کله کله سلا اخله نه نادانه یوه شپه مابین ته ولاړ سه د بر کلي مرکه ورسه پر کور د هغې ښکلي ته پاچا یې ته د ښار کلي څښتن یې زورور یې دبدبه یې لوی واکمن یې څوک به څرنګه جواب ستا مرکه کې په لوی لاس به پر ټاټوبې زلزله کې زمری ورغی په شپه د نجلۍ کور ته مرکه د هغې ښکلي پلار او مور ته د نجلۍ پر پلار نازله سوله ویره هو او یا ورڅخه ورک خبره هیره د نجلۍ مور و په کلي کې هوښیاره سم د لاسه یې پلمه کړله تیاره ویل زموږ د سر امان دې وي سلطانه دا یوه خبره واوره زمری خانه دا زموږ لور ده د ټول کلي نازولې په ټولۍ کې د همزولو مسته ښکلې دا به هم په ځان غره ستا له نامه وي ملکه به هم د غرونو هم ځنګلي وي خوارګوره له زمري څخه بیریږي چې په غره کې دې غړومبی سي دا لړزیږي چې دې وویني تیره تیره غاښونه له هیبته یې رپېږي اندامونه ورنږدې چې کله ستا تیره منګل سي زړه یې لویږي په کوګل کې مرګ یې خپل سي که ته وباسې دا خپل تیره غاښونه او له پښو څخه کېغوڅ تیره نوکونه په خوښۍ به خپله لر درکوو تا ته خپله ښکلې به ور وسپارو پاچا ته زمري خپل غاښونه وایستل په شپه کې له منګل څخه نوکونه په شیبه کې کرۍ شپه یې کړله تېره چې سهار سو مرکه د محبوبې پر مور او پلار سو په خندا سول مور او پلار د هغې ښکلي په ټولۍ کې د همزولو نازولي چې پاچا وې د غاښو له برکته اوس یا بویې تا ته ښایي زړه کته په خندا سول مور او پلار د هغې ښکلي په ټولۍ کې د همزولو نازولي چې پاچا وې د غاښو له برکته اوس یا بویې تا ته ښایي زړه کته چې تیرې منګولې نه لرې په پښو کې اوس به څنګه پاچاهي کوې په غرو کې اوس به څنګه په ښکار شخې کې منګولې اوس به ولې ستا له ویرې هوسۍ ځغلي که خبر سول ماشومان د ښار او کلي په ډبرو او هډوکو به دې ولي زمری ژر ولاړې که خبر سول ماشومان د ښار او کلي په ډبرو او هډوکو به دې ولي زمری ژر ولاړې په خپل غار کې دیاره سو د ګیدړو چغالانو مسخره سو هوښیاران وایي په زور چې زورور وي د هغو کسانو عقل مرور وي داو ښاغلی عبدالباري جهاني صاحب عبدالباري جهاني صاحب نه پس خپل ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري د پښتو او پښتونولۍ سرخیل په متحده عرب اماراتو کې د داسې علمي او ادبي غونډو او د داسې نورو ډېرو غونډو په شا د هغه سوچ د هغه فکر دی زه به دا ووایم چې د لر او بر افغان وطن ډېر نر او حلالي بچی یاسین هلالي صاحب لا زه د خوشحال بابا په دې شعر باندې بلنه ورکوم چې راشي او د راغلو مېلمنو شکریه ادا کړي چې دستار تړي هزار دي چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي خپل خوږ او ګران ملګري یاسین هلالي له بلنه ورکوم چې راشي زه کوچنی وم د ګل باچا الفت صاحب خدای دې وبخي د هغه یو نثر مې لوستی و ټول نه دی یاد راته خو په هغه نثر کې داسې لیکلي و چې کله انسان ماشومې وړوکی کوچنی هغه د ټول جهان د خپل هغه مور غېږه چې ده هغه جهان ښکاري
بیا چې څومره غټېږي چې خاپوړې وکړي نو جهان یې غټ شي، فکر کوي چې او دا جهان خو غټ دی، دغه کور هم شته دی، نو جهان یې کور شي. چې مزل شروع کړي بیرون لاړ شي نو وګوري چې جهان نور هم غټ دی. بیا چې وګرځي مکتب ته لاړ شي، سکول ته لاړ شي، وایي چې جهان خو نور هم غټ دی، جهان یې غټ شي. نن ماښام زما جهان ډېر غټ شو. زه هیله لرم چې ستاسې جهان به هم غټ شوی وي. دا زما لومړی ځل و چې جهاني صاحب ما مخامخ واورېدم. د ده شعرونه مو لوستي وو، د ده شعرونه مو اورېدلي وو، کتلي مو وو، خو مخامخ و دی موږ نه وو اورېدلی. زه هیله لرم چې دغه غونډه به ستاسې خوښه شوې وي. د دې غونډې په پایله کې به ستاسې جهان هم لکه زما جهان غټ شوی وي. د دې غونډې په نو جهاني صاحب ستاسې ډېره زیاته مننه، باوري صاحب ستاسې مننه، حکمت صاحب ستاسې ډېره زیاته مننه، ملګرو هغه چا چې دغه غونډه جوړه کړې ده د هغوی ډېره مننه، د لرو بر راغلي غیرتي ولسه ستاسې ډېره زیاته مننه، زموږ شاعرانو لیکوالانو چې د ډېر لرو ځایونو څخه راغلي، د ابوظبي څخه، د العین څخه، د دوبۍ څخه، او دلته یې جهاني صاحب ته غوږ ونیوه، د هغوی څخه ډېره مننه. همداراز د شمشاد تلویزیون څخه ډېره زیاته مننه، د هغې له مشرتابه څخه مننه چې دغه غونډه جوړول یې ممکن کړه. نن موږ سره یې د دیزي په ترتیبولو کې برخه واخیستله، موږ سره یې دغه غونډه په خپل نامه باندې جوړه کړه، موږ سره یې په دې کې ډېره برخه واخیستله. نو د ټولو ملګرو، د ټولو راغلو درنو مېلمنو ملګرو خلکو ډېره زیاته مننه. یاسین هلالي صاحب دې خبرو سره د نننۍ ورځې غونډه سر ته ورسېده. تاسو نه اجازت غواړم په لوی او مهربانه خدای مسپارم. د خدای په امان.